ولې فهمان وهي غلوني وهلات تاته ما سويلي تاته صرت على ما كنت تاته بقوه تاته وانا ما يا موري نو خير دي شنو په جنگ کې کوم دي خریم ری ایم دا الله والي خو تاسو په ځان پیږئ نه یو اته خو دې لاله والي دا لاله د جګړې دی او تی والي خامې یې خلک زما د یو ګزار تر ولګي دا خلک را باندې خوشاله وایو بس هيك كذا بس هيك كذا اور ملکه بس هيك دا اور معنا نه ګولې نه دي ام د ما مشراله په پولیس کې دي روسو ترين کوم صبر وکړه باندې راخي جوم ته به ویني په پولیس کې هغه څه په پولیس کې نه پي ټول مکه پولیس له پتاړه کې پخلی کوي ما ته پته ده پخلی والی کوي خدا پخلی ولا کوي پولیس کې دي امردان کې دي واو لا لا يا دي هذا بيدنا ټول مې شیبان چې کوي هغه کې راځي الپارام تیرې خدمانه او زما خاندان پورې مراکاږي زما خاندان درون خاندان دی درون خاندان دي ماته کنه قبول دي خو دا اختر ورلو دا اختر راوځي کوم یو سکور ما په تاسو سکو کې اورېدلې ما واره راګن کبالو چتاو دا ولا بیا کبالو وی بیا کبالو وی ګزار ور خبره دا خیر چې دراغون کړي دا ولې اوسه پس سوال په مینت دراغون کړي د خاونده او زه اومېټا بولې ورځپې شرم کوي اپ در کې نشته ده نور خور د خپل کور درنیږي او سپکیږي ستا پړه کې ګټې دي ما ته پته ده خو هغوی ته خو یې مظاهره وه دا په دې څه پوهېږي دا په دې خبره پوهېږي دغه شان خوشحالي که را باندې صبر وکړه زما صبر وکړه داسې شي تعالی وکړم همداسې زندګي به د اخره بدله خراب کړم صبر وکړه لا بړه خدای کولو نه غریر ورکړه بس دې په قلاره کښېنه اور دې اخیستی جینۍ دې ډېره ورانه وواله بس که یا مورې تا را باندې ووایه شیطانانو مورې دانه جوړه کړې ده دا اوس زه بیا دا کوم ده د شیطانانو مورې بیا خو ته شیطان شوې ورشه او دا هر څه ویسه مالم سر خراب بس یې کفاسه یاره هېڅ پیدم راته نشته دی کله سیفور خان ته ستا دپاره سوال کوم او تا ته د سیفور خان دپاره نوي شئ خدایم لیونی کړم لیونی کړم کولو نه غریر زمان ولکې چې په دې انجرینګه کې ته پیدا کېدم چې کله بېذاتو کې پیدا وم نو ښه ومه غیم نه غواړم پروت دي اشرق دې دا رواج ولګي اختر لاندې او اختر باندې یاره له نوې پکې راوړه هغه خاون خو یې لګیاړې وي زه ځکه اختر در وړم په شړق کې ولګي ما وې مه راوړه اخترونو ته زموږ ضرورت نشته سړیه دا مې باوره ګورې وختي را باندې د تا په وړاندې لور لاس اوچت کو او که دا اختر یې راوړو که نه نو دا به زه دې دلته نه بېنوالې یېږمه ګورې خو بېعزتي به وله کومه نو تا به مله په لور باندې لاس اوچت کړو د ما نه ونه تښتېده څه ښه تا نه هم را پیشله کټ روان مې خو بد خدای دې بچ کړې دا بدل به ترې نه اخلم دا به وله د مور نه اخلم دا بدل مور نه به مه خلې ورشه سنډې مه غلې په لوټه باندې لورې وولې په لوټه او دې خورا شه پلار مې وایي ورشه زه به ته څه ویمه ما به پسې ورستې بنیاده مو دروی را پکې مړ وې اوسه مرکونه ته وښکې راوړی راوړو هغې سره د ما سي نه لګي دا به کره ته په خپله واړوه او که زه بر واوړېدم نو د ما اورېدل به بیا بېل وي بیا به جنګ وي تیار ګورې باقي باندې هم هسې بد لګو وم لکه شیپور یوه د اختر ضرورو تا اختر سره وګورو ته راشه لومبي را روجي را کار سم کا د دې خوړه جا ما خو پچې ته کومه چې اختر راوړو څنګه پخه ده ښه دی دا پکې وړو د پکې نه کونه وښکې اوس یې راته په دې راته لګولې وې پلاستیک یې پکې ورکړې وې دا دومره ګران خبره خو نه ده شرګړو ته سړی د څه خبرې شوې خو چوړې دي چوړې نه دي دا نه دي یا به موږ نه نوې پکې راوړي او یا به دا ویلډ کیو چوړې دي بچې ټولې والي دي تا پکې پرېښې څه دي یاره شیپورې دا چوړې ټولې سستې دي خو داسې کار وکړه ته دا د غزوي له ورکړه خیر 100 روپۍ به زه ورکړم لوار له به یوسي او ویل به کېده ما تاسو کو اوس په مې وړي زوی پیسې به زه ورکړم کنه پیسې ته مه ورکوه دا به یوسي او په خپله به یې ویلډ کې بیا به یې مونږ راوړي اوړی را روان ده ګرمي ده ګورې یاره ته دا پرېږده دا به وکړو دا اوړي کې چې کوم دی ورځ شپې شته هغه نمان لا شنه دي ما وی دا اختر راوړم که نه ښه ده مې لږه خفه ده او هغه ما لږه ووایه که نه ښځه دې خفه ده زه خو خفه چیرې نه شومه تا ښځه هر ټایم خفه کېږي
ته خو دې سړي چې تا د ګل غزار د باندې نه دی کړی ته په څه خفه شوې ما داسې سړی نه چې په ما باسې بسې ګزار کوي د تا ښځه ټیک نه دی هغې خولې کې خو ژبه نه ده یعنې یارېږي او بس غزار وکړي سړی دی ښه نو ما ویل چې د اختر راواړو څنګه دې خوښه ده بس تا خو ته داسې ناوې ډولۍ جوړه کړې ده چې به ډولۍ دی خو ته خو اختر ګیرې څه به دې اخیستې خو پچې کې به راپټې اوس یو دوه بنګړیګان راوړې چې ته چا به وله په سوال جامې مامې ور کړي هغه لور لیسې کې راوړي دا رسم دی دا رواج دی دا به زه پوره کوم او دا لور په ما باندې حق دی نور څه حقونه دې پوره نه کړه او دا پوره کې ای ناره نو څه وکړم ستا دا مطلب دی که نه چې زما دا لږ شانتې زیری دا په دې کور کې که نه دا تاسو پسې ولیکم تاسو به خوشحاله شئ مونږ پسې ولیکو ته خو ځه د بېل کور ځان لوالی چې ته د مونږ د دې کور نه وځئ اوږدې که شونې نه ونیم اوږدې که شابه پاپړې که چې درته درکړم ښه ای ستا دا موږ د اختر راغلو یاره مې راوړه موږ ته قبول دی نه راړې ځان سره ګورې نه هغه نه راځي زه خپل اوس په 15 کسان په اختر کې ته ماله راولي چې اختر وي کم کسان راوړي که نه بیا موږ له واپس جوړې ورکوي زه راته جوړې به رانه خښتک به هم ډله در نه کم څه وایي ښځې خو د تا چې ته زړه جوړه پرته وي هغه به وله ویر کو په دغه کې ته دې خیال دی ډېره په دې د ووت 15 بنګړي اچولي پکې نکري زوګی به یې دونه دغه چېرته روجیګی به یې دونه یو پور اخیستي پوه شوې دا خو کسبګر ده چا به وله همداسې ویر کړي ما ته پټه دی په دیګونو کې راټول کړي دي د بلې ورځ هم دا ما زوی مې راغلو او نامې دا دې وکړه چې موږ یې راته ښکاره کړو نامې ښکاره کوه ښځې دې تباه چې نامې به هم در دې خوا کوم ځه دا په یو ټیم باندې خو څه دم دا به راوړو دا موږ تیار شو که نه موږ خو سره اجازه غوښته وې موږ به د خپل مور تپوس کوو ما به مور باندې یا چک کړی دی دا د دینا جوړه کسته ده تو خایا خدایا پاکه دی خدا بدرۍ هغه زړه جوړه راوړې ده بدرۍ مړه شوې ده تباه چې دا د بدرۍ واچوله ام دې خو د میلې بوی دي په میلې دا راوړې وګوره وته دا نن لږ راوړي دا خپل لور لا راوړي سلام علیکم جوړې اختر مې دلې راوړو په خیر خورې څنګه ورور خې پیس واشه دا فاونډیشن دی غلط شوی دا پیس پاوډر دی دا جی ومنځه د بشو امداد جوړه راته یا خوري دا ته اشتخار نه کې چې ته یو شی رابار کې او اشتخار ته د کیمرا لګېدلې ده بنگړي جوړه دی راوړه خو هاي شوي جوړې ډېره مې خوښه دا نور څه سوا ده ها دا د میک اپ سامان نه هغه نه خو کوم دا میلې بوی دا عارف په ټوله پټرا دې کوتري د څه کوترې دی دا خپل کوټرې یې وتړلې او کوټرې یې راوړو دا د وختو دی په دې باندې اي هاي ماشاءالله دا به خپل پوره ده ها دې بل کوتري نسي بدخکاری ها دا ته واچو ما چې ما پلان سره خندا کیږي دا چې کوم دغه تیر کوي کنه دې ته وی شاپنر د شوندو لپسټیک څه پېښوي مونږ پیژنو مونږ تار یو شیز مخه مونږ وختي بازار ته لاړو خاون مې پرون پوره 500,000 روپۍ راکړي دي اے لوري دا 500 روپۍ درکیو دا ته والا الله دې خوشاله کړ اره دا چې بنگړي ور خو را دي جناره مې مزه ستاره نه دا مې دې 500 روپو کې ما غشتو ځان لکه نه روړه وې مزه ستاره نه دا زو مبارک دې شاختر مې راولې هم سټډیو ګوره کنه پلان بلا لختر رو هجو کړه زما جوړه راک ما سیم نو کړ ځان ځل چیرې ورکم چې شپه کې ارجنټ راوړلی نا ویلا یار سره راوړلو دا بدرې نه وا څنګه اټاله زیاته کې نه اټاله بچې کومې خدي ورمولې دغه بدرې ابو دې هغه مخ کورو کې جمعه وګڼه پاکي جمعه کې اسقر لدا ور کړی راغی خدي لاره نه مال خو بیا پس پالو ته ول روړې نشه ته پته نشه کړې څه دی زما جوړه خزي به مادر له پیغمبر دا تو دا اختر چې کم دي دا معلوم له کما زوم له وړه نو دا جوړ دي ځاګر ته کوي تاسو دا کور کې نه څه کنه مال دی ویني کوله ها دا تو زما دي لور حق په ما دي کو ستاره باندې د دې دله باندې حق دي به د لکې کنه نه ته پریدار چې وایسه کې ته بوزن شم کولی سکر به کلا چارو سي نه زه د جوړې حق نه لرم څنګه باندې وباسي د جوړې حق نه لرم د دې جواب راکوا نه نه پاتې ګولا
څنګه دا غول دا دا جوړه بیل له سقر به بیل وړي ما د سپکو کړه مور میرا کړی د مور او پلار ما کې وځه څنګه سترګې لګوم سپک راته کړم پلار خبر کوم ایک نه بمړي دا زما دی والا الک تاګه خو نه کړی دا باندې دا بدرنګ جوړه دي څا جوړه د کبار کې واپس غلې راوړه ته هم ته بلا شي پیروړي لیونتوب دی ولې ګوره دا به اختر ماته نامنظور راشي پلان دا سامان ورکا الکه دا نو که خپیره که تو سم کینه یو کاکاجي یو خبره کوم چې اختر وړي بیا خلک ځانم پوهېږي خلک څه څه وړي او تا کې ما کله څه دي بوکانو کټره خطرې تاسو موبایل باندې څه پیغام یو ځان دي شرموله دی پلار دي تا نه به تر دا میرا کې تیار ملاويږي هغه جوړي زړه ډاکټر مناو او په دغه په کلمه د نکاح حاصل دي دا خیر ورته یا پړیا دا دي چاله راوسی دا دا اختر من راوړو یا پړیا د دې سکیږي 10 روپے دا راکې یا پړیا دا ته والا ای ویل ورکړه ډیر درانم د توګه د روس ختم کې ځای پاسې دا نه څوک چې اختر وړي هغه خلک واپس جوړې ورکړي دا ځان به 100 روپے باندې تلو لیپا باندې بیجو دي جلې پیمپر والے ځای شابه دا اصل سره نه واپس سلام خبر ده دام دې مار اختر قبول دي نه ما ته نه قبول تا لور راوړې د مولا خو نه راوړې ورکا زبر راځي کنه چې اوس نه وځي ان شاء الله نه دي د اختر نه بعد اسکوخه او بیبي مې بل رانه خپاده یار دا پورا چې دا راغی پورا وکړه پریادا تارو لگا یا پریادا اورا لې خبر لګه د شرط خو بیا کمرې دب نه راپاسي نه در پاس کب چلی وای مې نه دی بل دې موټر کې نه تر کې دا څه کوم مسله ده دا څه نه چې سخر مې ناسته د سخر نه یار نه کیږي ما به شرم ده مور ته ویلي پیسې ولله تقریبا نشه خدمه زه خو تسلی شوی کنه لیک شان ځخه بیا ما سره خدا غم دی لري خو خونن تی خو سباري بل نشي څنګه په خبرې پیر شوم تا ویرا تا و نو هم ډړنه راسه لګرغه غونټه کې دا سینه چې لکه ومنن خو ته خاوني هم دا سه لکه کیدی چې لار غلطه نه کی بیا تا پریدیو بل لذي دا تا غشره څنګه یا شکو باندې د پکار سړیا شکم باندې د پکار دې څخه باندې څنګه شکو کوي دا تا چې کار نه مګر چې باندې شک دوکو بل دا څه وایو شکر الحمدلله چې دا روزه په خیر او خوشاله تیر شو اخترم تیر شو یو خبر کوم خدای پاک سوکم نظامونو سره سوکم دا خسته ګونه دي چې دا ګور دوی کولی نو ماته څه پروا وسوک وسویم نو بیا مې خو نه بدي ښکاري خبره مې مني پینګه چې دونه خصمانه کولی کنه څونه خوان به کو اسی پلارا دې سپرلی ته کوی د موسمونو شاده اسی نه وي ته دې خوشبو ته وګوره ته زموږ د کور کې د ښکلا ته وګوره چې دې کوم بچي په کور کې ګوره بوټي ښایسته ښکاري او چې د وړو ډکي هم ښایسته ښکاري پوه شو که نه لکه والم ګلونه دي بچي که نه او دا هم ګلونه دي دا وګوره بچي دې ته وایي برشګله دا تا کړی دا ما کړی بچي ډېر ښکلي دی خو دا دی چې سپېدې جوړ لکه زما د ښځې نشته دی خفه کېږم بچي د دې مثال چې کوم دی ستا د ښځې دي هم په ارامۍ غوا ده نه ښایست ده اورې هسې بس چاټ دی او نه پیدا شته او نه پیدا شته یاره ویمه پلاره ته کښېنه که نه تاسو مې یو خبره کوله بچي خبرې نه مخکې ته بله خبره وکړم دا واحد پاکستان دی که نه چې په دې کې څلور موسمونه چلیږي او دنیا یوړو خو یې د کلمې زور دي الحمدلله په خپل ځای کلک ولاړ دی کلک دقه شه بچي کلک ودرېږه تا ته وایم چې لکه مشري در کومه په کور کې کلک ودرېږه بچي مثال یې ساجد د بکری دی د دنیا خلکو وچلو خو ختمېږي نه ګوته یې ونه کړه نه پلاره حرکتونه راشي هم کوي نو لکه ستاره ښځې په شانتې نه یم چې هغه عثمان لکه پسې ګېټ ته راغلو پوه شوې لکه په ما پسې بسې تړل نه کوې سړیه دا دې وکتله د تا د مور غونته خو نه چې بلاسه دوه خپېره او تښتېده تاله خو جوړو ښه دې تصویرانو ښکي عثمان سره ویم دا پیغه الزام لګي دا سړیه ګورې په ما سې انځامونه لګی ګورې زما ښځه کیسې دي چې خلک پرې خوښه کي بیخي زمونږ خو پیلا ټنګي وه څوک بوځي دا خبره به ولې وارو
کوم نه یاره چې ته ما ته خبرې زه به دوی ته یم نه ګوره تاسو ته ما ویل که نه تاسو ته ما خو ویل چې خبرې مه کوئ ګوره هغه خفه م که که نه او وایي چې یا ما وله یا مور او پلار وله نو مې تاسو لږه یم چې دواړه په کمرې کې بند کړم او کړی مرچکې د تلو سلام مکو بې سلام چې که خره کم خواره پلو لینوس کی و پلوس کی نی دینا دینو نیسو زو پس اینا خوشحالی با بچو خوشحالی که ما جان ما دا تعالی خلینو کو الله یې خوشاله کوي بیا غلط نه چې په دې ډیر چل راځي راځه چې نه ته د روز پاره له الله می مبارک راځه سره لمه خراب او زه بچی زمونږ نه پکار زما دا یو شاغوټه مال ډیر مخلق دی ورځ ته غم مه کوه سړی ته خپلې جامې د ټیلر نه راوړې دي اختر نه بس موضوعي مې اوس کاپي و دا خو سبا اختر ده که نه نو بیا خو سبا به په بیره سیوا نیسه کېدای شي داسې پکې لوی کالاو پورې چکر مو تاسو مې خبره کوله ما وی چې ما دا زوی نه دی اسم کور ته راغلی دی که نه او زلمی دی او ډېر د بې حیا وخت دی نو ما یې دا ښه ده دونه ښه نه ده که نه لارې ورته غلطې ونه ښي نو ما یې چې دا کور ولې آباد کړو چې ته جینۍ ولې وګورو کوېدن ولې وکړو څنګه دې خوښه ده ګوره بچې یو خبره ته کومه موږ یو کسبګر ټیک شو چې کله خلک په موږ باندې کار کوي که نه خو په خوشحالۍ هم بوځي دا خو منې که نه په خوشحالۍ یاره کاکاجي او داجي ګل او پلان کې څه نه وایي خو چې کله خبره د رښتې راشي که نه بچې نو بیا دا خلک موږ ته سپک ګوري وایي دا کسبګر دي دې ته به زموږ لور خور لکه خفه وي که نه یاره زه پردو کې خو نه غواړم یاره پلار تا خو لوی قصیده جوړه کړه وایي تاسو چې کوم د بوټي لاندې دا بوزغلي نه ښکاري څه ها لکه سیپور خان لور ته یې یم پیغله ده تعلیم یافته ده او زما زوی هم تعلیم کړی دی واده به ویلی وکړو ښه خوشحاله ژوند تېروي به څه پته لګي که یو هم پکې ډاکټر شو یا انجینیر شو دا اړه به هم خلاص شي نو خبره خو ټیک دی جعفر خانه خو یاره سوی هم کوسې پورې ومني ځکه چې دا خبره بدل ته وي نه اوس لکه شیفوري دا نه مني زما یې کله لکه د ګل جینۍ وکړه خپل زوی لکه نه هغه چیچړ هغه زوړ انګریز له نو هغه څه نه دي خو که ما د خپل زوی له د ګل له د دوی چې کومې د الوی ډانګه وغوښته نو اوس به پکې لکه مطلب دې خبرې کوي نه خبره داسې نه ده ګوره جعفر خان ته هم زوی او زما سیپور خان هم زوی دي دواړه مې نوسې دي او نوسرین دواړه دي خو زه هم که نه سیپوري صاحب خبره وکړم خو دا خبره ما ته ټیک نه ښکاري ځکه وبه چې تاسې ګوره دا خو بدل دی نه نه چې ګوره په خوږه پیکه ورته ویې زمونږ دا ځمکه ده ورته دا بل چا ته ونځي د جینۍ ایسر چې کوم دی هغه به وې ستا د لور هغه هم د خپل کور ته راشي لکه خټه به په لوټه سره بدلې شي څه پېښ وي خبره خو دې بده نه ده خو زه یم چې یاره مور لالچي دی پېږي بیا چې مور دې راشي سلا به ورسره وکړم خو نه مور سره یې سلا نه کوم ځکه هغه هم ډېره بې نورقه خولې ده دا درته خوښه کړې وه یا به چې یې خوښه څه وه خو ما به مور ته وي ما له واده وکړه جینۍ وکړله بس چې جینۍ وکړه بچي بس ډېره یې وکړه دا ښکلې وه یا زویه څه ښکلې وه خو ځواني وه ځواني په ځان پېښ نه شو بیا وروسته هم ځان ته کنځل کول خو وخت تېر او ته ښکلې وې یاره بچې ښکلې خو ډېر نومه خو سکړو ما خوږ لګېدم خوږ لګېدم بچې لکه دا مور دې خوږه وه خو سکړه وه یې بس کې بچې پخواني وختو تېر شو اوس پرېږده جمعه خان دی هغه کوڅه کې ته ولې والې وې ما ته ډېرو مشرانو وي ستا پلار دلته راچولې و یوسه مې دمې یې ورته کولې جمعه خان زامنو څه چل دې کړی و پلاره جمعه خان خو اوس لکه په رښتونې دنیا دې مړ دی که نه هغه داسې کار وه چې دوی کامېروجې پخوي دا اوس یې مې کومه کړې ده مور دې یاد نو دې ما سره تین ته واغشې لکه مونږ یو بل سره لکه هسې هغه سلام کلام که نه بس یو راغې پېښ نه شو په دقه ځای وویل ما ویل شو لکه مینه خو بچي شته که نه دنیا کې خو ګوره مینه شته خو غزار یې وکړو اورې بیا چې ما لکه ډېر غزار وکړ په ده دا سټو لګېده دلته دا پرې شو که نه نو بس یو نو د واده کورو بس یې بس بیا نیم پېښې هسپتال کې و ما ته خو چا ویل دې ځوړند کړی و وایي د هر شي پرې سپېمور وتي وایي جعفر خانه بچي 2 ګنټې ځوړند کړی 2 ګنټې او دا وینه مې دې سترګو نه راغلې وه تا ته هم نصیحت کوم بچي چې پردی کوڅه کې ودرېږي او ګورې زوی دې هم زلمی دی ډېر خیال کوه زه خو لا خومه پلار مې را داسې و چې ورغې نو راپورټ یې په هغه وخت کې وکړو او ستاسو خو سوی یم بچي که څوک هم ومني یاره پلاره موږ خو ډېر بدل ټاپک ته لاړو مین ټاپک ته بیا راته ورشه ته ورشه
شیپورې چې کوم دی دروازې مخې ته هغه دی ناست دی ګوتې شمېري پیسو وخوړو پوه شوې ده سره دا خبره ټیک کړه زه به هغه څه خبره ټیک کړم او ته دې ګل تازیه سم کړه صحیح ده ورشه پلاره کار مه کوه که نه نو ګورې که ویې نه منې نو بیا راپسې راځم ته ته ورخو شه وربشم ځه ته دنه چې کوم ده چې ته چیلې کومه یا چې کوم چې ته خرڅې کومه چې دی به یې نه منې خو جینۍ ده د بېحایه وخت په وخت یې واده وشی پوریا دنه به وتښتي په شرم به اخته شي او داسې یو سړی ما ونه لیده چې د خپلې ښځې صفت یې وکړو هر سړی چې کوم دی دا سر ټکوي ښځو غریبانانو کې شي دي او غریبانان مظلومه خلک دي داسې خلک دي چې یو ځای کېږي که نه نو د خلکو نه کمیس پرتوک په ولاړ وباسي خدای دې کور وان کړي ښځه لا د کم بوټي دارو دی